ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. د دې رکو رابط ما قبل سره هغه داو چې مخکې کې د جهاد بیان شو چې قتل خو جائز ده چې د اسلام دی پاره کوي، خو مطلق قتل د قومیت په خاطر باندې د عناد په خاطر باندې د مسلمان قتل د ناروا، یعنی جهاد کې حسن لغیره موجود، فی نفسه په جهاد کې حسن نشتا، خو لغیره چې پدې کې اعلا د کلمت الله ده، د مسلمانو تأمین ده، د مسلمانو حریت ده، پدې معنا سره په جهاد کې حسن پیدا شو. کنه مطلق قتل په نزد الله باندې مبغوض ده، ملعون من هدم بنیان الرب، چې څوک د الله بنیاد رنګي په دې لعنت تا. انسان خود الله جوړ کړی مخلوق ده، لیکن مونږ چې د کفارو وزل کول د دې په خاطر چې مونږ د غوی له ضرر نه محفوظ شو. له همدې وجنا په جهاد کې د وړو ماشومانو وزل نه دی روا، اگر چې هغه کافر دي، زنانوي دي، جنگیالي نه دي، توپکه په غاړه کې نشتا، د هغه وزن نه دی روا. داسې سپینګری دي چې مشورې والا نه دي، د هغه وزن نه دی روا. د هغه اجیران، مزدوران، خدمتګاران، غلامان دي، په جنگ کې برخه نه اخلي، د هغه وزن نه دی روا. لدین احکاره معلومه شوله چې جهاد په مقابل د ضرر کې ده. مونږ چې په جهاد کې کفار وزنو، دا وی ماشومان نه وزنو، دا داسې مثال لري لکه مار او لړم چې وزنو او چونګخه نه وزنو. دا مار او لړم ولې وزنو؟ خدا هغه له ضرر نه یریږو. چونګخه ولې نه وزنو؟ دا غي د ضرر نه نه یریږو. لدین احکاره معلومه شوه چې جهاد دا مطلقاً په مقابل د کفر کې نه ده، جهاد مقابل د ضرر کړه. که خالی کفر د جهاد د پر علت وای کنه، نو چې نږدې څومره اندوان مسلمانانو کې وسیږي باید اول دوی وزلې وای. حالت اسلام دوی ته دومره درناوی لري چې د دوی دماءهم کدمائنا، د هغوی وینې داسې محفوظ دي لکه د مسلمان وینه چې محفوظه شي. او حتی که یو مسلمان جک شي هندو مړ کې هم شریعت په هغه مقابل کې حکم کړی ده، لکه د مسلمان وینه چې تویوي او هغه حرام ده، او کوم موجب او احکام لري، همدا احکام په ذمه کې هم دي. خو معلومه چې جهاد رواوالی د ازاله د فساد او د دفع د ضرر په خاطر باندې ده. کوم دغه کفر علت وي، باس پنګری مو هم وزلې، ماشومان مو هم وزلې، خزه مو هم وزلې، اندوان مو هم وزلې. د جهاد مشروعیت اخلاء العالم عن الفساد، عالم د فساد نه خالی کول، د اعلا د کلمت الله د لپاره موقع برابرول. نو هغه څوک چې د عالم د فساد مخنیوي کوي، هغه څوک وزلی شي. څوک چې د عالم د فساد مخنیوي نه کوي، د ازالې د فساد مخنیوي نه کوي، بیا څه کوو مونږه؟ خو چې هر څوک په دغه صفایي کې، یا د مسلمانو په امن کې، یا د اسلامی احکام په جاری کوم ته خند واقع کیږي، شریعت د غیر سره د جهاد حکم کوي. الله فرمایي چې مسلمان دی پر خدا جائز نه دي چې دا یو سړی مړ کی، یو مسلمان مړ کی، لشان د مسلمان نه خای چې بل مسلمان مړ کی، مگر هغه په خطای سره مړ کو. خو چې په خطای باندې مړ کی هم په دغه انسان باندې څومره بوج راغی. حضرت عیاش ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه مسلمان شو، مکه مکرمه کې. چې کله مسلمان شو، دا کورنۍ په اسلام باندې خبر شول، نو دای پوه شو چې ما بیرته راګرځي، لاړ
یو جل غره ته وخت. مور قسم وکړ چې که زما دا بچای را نه ولې کنه والله که یا ډوډۍ وخورم یا چای وڅښم یا اوبه وڅښم یا له دغه غرمې لمر نه که زه سیوري دم شمه. د دې کسان ورغلل. د ابو جهل ورونه ومن امه اخیاپی و. دی ورغلل د پیدا نو ورته وایي چې ګوره راکوز شه. هغه له پاسه په کاڼو باندې ولي ګوره راکوز شه مه کوه. خو زاره یې وکړې قسمونه یې وکړل چې ته راکوز شه په تا به د چا لاس نه لګېږي. خو یوه خبره ده چې مور دې قسم کړی ده خوراک او چښاک نه کوي د هغې دپاره راشه. د غریب د مور لحاظ وکړه چې څنګه راکوز شو. دغه هر یو کسان چې تللي وو سلسل لختې وویلو سلسل. د هغې نه بعد لاسونه پې وتړل کور ته یې روان کړو. چې کور ته یې روان که نه مور یې ورته وایي چې تر هغې پورې به خوراک او چښاک ونه کړم حتی تکفره بالذي آمنت به، چې تر څو پورې بېرته کافر شوی نه په هغه ذات چې تا ایمان پرې راوړی. دی غریب مجبور شو ظاهرا کلمه د کفر وویلې. مور یې جګه شوه خوراک یې وکړو. حارث ابن زید یو سړی هغه ورته راغی ورته وایي چې هو عیاشه که مخکې په حق باندې وي نو اوس ګمراه شوې دا دې څه وکړل او که اوس چېرته په حق یې چې کافر شوې نو بیا مخکې د ګمراهي ولې کوله. پیغوري ورکړ. د خو لاسونه تړل شوي وو. وی والله لا القاک خالیا قسم په خدای زه به د ګیر نه کم کنه والله چې تا سره مې در باندې پرې نه وي. پیغورم راکوي نیسې مې. بله ورځ ته دغه صحابي حارث لاړ مسلمان شو. عیاش پې خبر نه ده. توره په غاړه ده. په همدغه ساعت کې دغه سړی مسلمان شوی بېرته را روان د خپل کور طرف ته. دی ور روان د رسول الله ته په دې لاره کې یې ولیدلو چې هغه د سړی خو راغی خالي د څوک شته هم نه دغه موقع ده. سړی ورغی چې تر څو یې هغه په غږ کولو چې یا زه مسلمان یم یا نه یم مسلمان تر دې پورې پرې نه ښودو سر یې نه پرېږدي. صحابه کرام راغلل دا د څه وکړل عیاشه مسلمان دې قتل کو. دی په زړه شو. راغی رسول الله ته چې یا رسول الله زه خو د په اسلام باندې خبر نه وم خو د په هغه ورځ ما ته پیغور را کړی و چې که مخکې ګمراه وې اوس سیخ شوې که اوس ګمراه یې بیا هم مخکې سیخ وې د هغې د وجې نه ما دا سړي ته قسم کړی چې والله که دې پرېږدم. نن مې یوازې پیدا کو فعلوت رأسه خالي مې سر ته نه ویلی. الله پاک دا آیت راولېږلو چې د مسلمان دپاره خو دا مناسب نه دی چې بل مسلمان مړ کړي مګر هم په خطایۍ باندې. خو چې هر څوک یو مسلمان په خطایۍ باندې مړ کړي نو اوس په دې باندې خو یو دیت ته خو د دیت نه علاوه یو غلام آزادول دی. دا کفارت ما مخکې درته وویل چې په قتل عامت کې په نزد امام ابو حنیفه باندې نشته. البته په نزد شافعي صاحب په عامت کې هم شته او په کې قتل خطا کې هم شته. دا سړی به غلام آزادوي. که د غلام آزادولو طاقت نه بیا پروا نه کوي 2 میاشتې پرله پسې به روژې نیسي منځ کې به ماتوي نه. او په دې باندې دیت لازم ده. دیت د دې د اوښانو نسل دی ما مخکې درته ویلي وو. او په نزد د امام ابو حنیفه رحمه الله باندې اخماسن دی. شل بنت مخاز، شل ابن مخاز
شل بنت لبون، شل حقه او شل جذعه. او په نزد شافعي صاحب باندې هم اخماسان دي، نسل په 5 برخو ویشل شوی. خدا ابن مخاص په ځای باندې ابن لبون دي. نو داسې بوایو بنت مخاص شل، بنت لبون شل، ابن لبون شل، ان دو کلنه چې درې کلنه خپای خوي، او شل حقه او شل جزعه. دا په عاقله باندې ده. عاقله به دغه تاوان ترې کوي، په 3 کلو کې به دا دیت ورته رسي. او که بسرو زرو باندې وي نو بیا 1000 روپۍ. 1000 روپۍ معنا د سرو زرو روپۍ، زر امخې د وسپنې روپۍ چې وي، د هغې نه جوړیږي 200 مسقاله. نو د 200 مسقالونو نه 3150 ماسه جوړیږي. نو به ته هغه تقسیم کوي په 1200 باندې چې لدینه وسو تولی جوړیږي. دا د سرو زرو دیت. په مخکې وخت کې به سره او سپین قیمت په اعتبار یو پلاسو. نو چې سره زر شول، سپین زرو دراهم با دا بل زرو. دیت د سپین زرو لزر. او پنځ د یارانو هزاراتو باندې غواوي خالی 200 غواوي یو انسان وزلې شوی دا 200 غواوي بور کوي. او کمیږي وزي ورکولې الپای شاتین خالی 2000 میږي. او که جامع ورکولې 200 جامع. مخکې وخت کې د یو غوا قیمت 50,000 نه 50 روپۍ 50. نو 200 غواوي او یا 2000 میږي او یا 200 جوړه جامع. دغه جامو قیمت هم دا د غواو سره برابر قیمت مخکې لرلو. الله فرمایي چې مسلمان دی پر خو د مسلمان قتل مناسب نه دی. خو چې بیا هم تو قتل وکوي نو یو به غلام آزادي بل بدیت ورکوي خپل کورنۍ ته، او که ورته معاف کو دغه خپل خوخه ده. کداغه مقتول د تاسو د دښمن په ډله کې وو، خو حال دا د سړی و مسلمان نه نوته د کفارو منځ. حال دا چې محاربم نه ده یا بیوسه د وتای نشي. تا چې وار وکړو دا مسلمان پکې مړ شو. خو ګوره دا مسلمان په دی وخت کې حربي نه ده، جنگون کوي نه ده، د هغه مدافع نه ده. اوس پتا باندې خالی کفارت شته ځکه مسلمان دی وزلې، خودیت نشته ځکه دا سړی د کفارو په ډله کې پروت و. د دې په خاطر باندې دیت ساقط. دریم کداغه مقتول د داسې قوم نو چې د تاسو د هغه منځ کې وعده و او دا سړی مسلمان هم وو، نو بیا د 2 جرم وکړل. هم د وعده ماته کړې ده او هم د مسلمان وزلې. بیا به هم دیت ورکړي د وعده په خاطر باندې، او هم به کفارت ورکړي د ایمان په وجه باندې. که بیا چا خامخا غلام پیدا نکو، بیا 2 میاشتې پرده پسې روژې دي، نو شی به دا توبه له طرفه د الله پاک جل جلاله نه ده په حق کې. او جهر څوک یو مسلمان په عمد او په قصدن سره اوزنی. یو صحابي و د هغه ورور وزلې شوی و، د قوم ته رسول الله خبر ولېږلو
قوم جواب ورکړ چې والله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، نمونږ وزله نه قاتل پیژنو. دا مانو چې زمون د کور مخې ته پروت، د کلی منځ کې پروت. نو مسأله دا ده چې د هغوی نه به قسم اخلي. 50 نفره به دا کلیوال قسم کوي چې والله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، نه مونږ وزله ده نه مونږ پیژنو، نه غلیم نه ملیم. چې دا قسمونه وام کی نو له قصاص معاف شو. اوس په دوی باندې دیت لازم شو. رسول الله چې د دوی نه استحلاف وکړو، قسامت نه بعد دوی ته ویل چې بس دیت ټول کړي. دوی دیت ټول د مقتول ورور ورغی، هغه دیت ځان سره وخان راوخستل روان ده. په دې لار کې یو مسلمان سړی دا ګرځي، نه دورته شیطان ورته وویلې چې اوس به خلک تا ته پیغور درکوي چې ښه ورور دې په وخانو خرڅ کو. خو سړی د هماغه کلي دا د مسلمان د څنګ ته روان دی، هماغه کلي دا سړی په سړی مړی کا. شیطان دوکا کو جګ شو دغه سړی چې د سره ملګری را روانو د لارې مجلس ورسره غو دا سړی مړ کو. الله دا آیت راولېږلو چې هر څوک یو مسلمان قصدن قتل کی نو د جزا به جهنم وي او همیشه به په دا جهنم کې وي. سوال خدا پیدا کی چې سړی خو ګناهګار شو نو همیشه په جهنم کې ولې پاتې ده؟ معتزله او خوارج د لپاره خو سوال ته ضرورت نشته. ولی معتزله په نسبت باندې دا سړی د ایمان نه اوتلو په کفر کې داخل نه ده، نو ځکه جهنمی شو. د خوارجو په نسبت باندې خو د اسلام نه اوتلو په کفر کې داخل شو. خو اعتراض په اهل سنت باندې ردی چې تاسو وايي کافر هم نه ده، او الله فرمایي دا به همیشه په دوزخ کې وي او همیشه په دوزخ کې خو کافر وي کنه. د دې نه جوابات، یو جواب دا چې د خالدن فیها نه مراد مقصد طویل ده. مقصد طویل لکه یو بندي په دې باندې شل دیش کاله قید وخیږي، نو حکومت هغه ته قید ابد وایي. ابد خو همیشه ته ده، خو همیشه نه ده، خوشحال کاله دیش کاله ده. خو مطلب دا چې ډیر وخت ده، نور بوډا شو سپینګری بشي دی خلاصيږي. دا سه دا کافر دا مسلمان به هم په جهنم کې ډیر وخت لري په نسبت سره نور ګناګارو. دویم جواب دا ده چې دا قتل د مسلمان ځان ته جائز وبولي. د مسلمان قتل حرام ده، خو چې څوکم د مسلمان قتل ته روا وای نو دا سړی کافر شو او کافر به خود هم په جهنم کې همیشه دی پاره پاتې وي. او یا دا قتل د مسلمان یو سړی دعوه ده قتل شي، خو مسأله موجوده ده ځمکه باندې جنگ شي، په بل شي جنگ شي. یو سړی مسلمان د دې وجه نه وزني من حيث انه مسلم، مسلمان خوان نه ور کوي، نه دعواشته نه پولی پټی مسله ده، د اسلام د وجه نه وزني. دا سړی بیا کافر شو نو خود به هم کافر په جهنم کې همیشه دی پاره وي. الله فرمای ایماندارو خلکو د خبرو تفتیش کوئ، په محض علامه باندې چاته کافر ما وایي. صحابه کرام روان شو، وړا سریا ډلګکۍ وا لاړل. په لار کې بغره کې یو سړی ده، هغه میږي پیایي. لدې خلکو نه څنګه تشو چې خامخا څوک دنو، خدا سړی مسلمان ده. چې ګوري د دې خلکو نه د تکبیر ناره واورېدلې الله اکبر، سړی خوشاله شو، دا مسلمان ده.
ورته راکوز شو چې دوی ورنږدې شول. اسامه بن زید د دې ډلې مشري کوله، توره یې پرې راپورته کړه. سړی غریب ویل لا اله الا الله، زه خو مسلمان یم، لا اله الا الله. ای غریب دا فکر وکړو چې د ډاره دا کلمه وویلې، د مسلمان نه و، د ځان د خلاصون دپاره دا کلمه وویلې، سر ته نه پرېږدو شهید. وروسته دا خبره معلومه شوه، بیرته دا واقعه لاړه رسول الله ته چې په لاره کې داسې روان و، داسې سړی راغی، کلمه یې وویلې او بیا هم اسامه بن زید مړ. رسول الله ورته فرمایي چې اسامه ته به ورځ د قیامت کې د لا اله الا الله څه جواب کوي. د عرض وکړه یا رسول الله ما هو ګمان دا و چې دله ډاره ویلې، د زړه نه یې نه وویلی. نو رسول الله فرمایي چې بیا به تا د زړه څیرلی وی چې د زړه نه یې وایي که د خولې نه یې وایي. معنا شریعت خو په ظاهر باندې ځي چې په ظاهر کې د سړی کلمه ویلی وی، په ته به سره ناست وی چې ښه راځه کښېنه، د تفتیش به دې کړی وی، د خبرو نه معلومېږي، د لهجو نه معلومېږي سړی مسلمان ده که کافر ده. رسول الله مبارک لګیا شو دغسې وایي اسامه سبا وایه جواب د لا اله الا الله، سبا وایه جواب د لا اله الا الله. حتی چې اسامه داسې وایي چې خدایا کاش کې د دې عظمت د ګناه د وجې نن مسلمان شوی وای، چې دا ګناه ما په حالت د اسلام کې کړی نه وای. د دې مطلب دا نه ده چې مخکې کاش کې کافر وای، یعنی دومره عظیم جرم مې کړی چې کاش کې نن مسلمان شوی چې زما دا جرم په دې باندې معاف شوی وای. الله فرمایي مسلمانانو چې کله مغ د ځمکې باندې سفر کوئ فتبینوا، تفتیش وکوئ. یو څوک تا ته سلام واچي، ته ورته چې لست ما ته مسلمان نه نه، داسې مه کوه. موجوده وخت کې مونږ تاسو ولیدل چې د همدغه بعضو اعراضو په خاطر باندې څومره مسلمانان په یو نوم په بل نوم باندې لاړل، څومره مجاهدین په یو نوم بل نوم باندې، څومره علما په یو نوم بل نوم باندې لاړل. تبا تفتیش کوي چې کله تا سل په سله کې دا خبره ثابته شوله، د هغې نه بعد قتل آسان خبر. قاضي که په عفو کې خطا شي دا پروا نه کوي، او قاضي باید په عقوبت کې خطا نشي. که دا سړی ژوندی پاتې شي هم خو ځای وخت به ګیر شي، او که دا سړی بې ګناه مړ شي هغه را ژوندی کوی نه شي که نه. فتبین، تفتیش به کوئ، تالاش به کوئ، تلوار به د مسلمان په قتل کې نه کوئ. خپله ټاپه او خپل مهر به جب کې نه ګرځئ چې بس سړی پیدا کې په محض علامې باندې ولې ولا خدای کړي. اوس آیا په دومره خبره سړی کافر کېږي چې نن نس کلمې دی د اسلام وایي، نن نس کاره د اسلام کوي، او یو کار د کفر ونته وکړو، لیکن تا پوښتنه هم اونږ د کار یې ولې وکړو، تفتیش دې هم نه ده کړی، دا سړی کافر شو. فتبین ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. دا همدغه عدم تفتیش په خاطر باندې د اسلام بدنامي پیدا کیږي، د مسلمانانو من کې اختلاف پیدا کیږي. طبعا مسلمان ته په دې غوسه ورځي چې غزه مازوی اورور مسلمان یا مجاهد ولی اوزلی شو، دا چا مړ کو، عناد پیدا شو، او د اتحاد په ځای باندې اختلاف راغی. نو ځکه الله فرمایي چې تاسو دنیا غواړئ، عرض د دنیا په نزد د الله تعالی باندې ډېر غنیمتونه دي. تاسو مخکې وای دا شی وای الله په تاسو احسان وکړو، بیا فرمایي فتبینوا، خبره ښه معلومه کوي، د هغې نه بعد بیا تاسو دپاره قتل آسان کار ده. د جهاد د دوب به استفاده نه کوئ، د مجاهد د بدرنګوالي لپاره به استفاده نه کوئ.
مونږ تاسو خلک وینو چې د جهاد بدنامۍ په خاطر باندې د طالب د بدنامۍ په خاطر باندې بعض کارونه کوي. طالب دا به هغه سړی وي چې د الله او د رسول د حکم مطابق وچلیږي. کوم یو کس چې د الله نه مخالفي د رسول نه مخالفي او د طالب د نوم نه استفاده کوي، دا غل ده، دا طالب نه ده، دا مجاهد نه ده، دا یو غل راغلی د طالبانو ټولي کې ننوتلی یا په مجاهدو کې ننوتلی او د هغې د نوم نه استفاده کوي. مفتی حسن جان رحمه الله به چا د خبر ورته وکړه چې یاره شیخ صاحب هلته خو د جمعې لمونځ به مدرسه کې کېدلو نو چپلاکې به ډېرې ورکېدلې. چې شیخ صاحب دغه طالبان چپلې پټوي، ده فرمایا چې لکه طالب غلا نه کوي، طالب غلا نه کوي، خدا یو غل راشي د طالب په شکل کې غلا وکوي. طالب خو قیام او پاسون د قرآن د پاره ده. د طالب د پستر ګورون شي، په غوږو د کون شي، په خپو د شل شي چې هغه د قرآن نه خلاف عمل کوي. هغه طالب نه وي، خدا غل د طالب په جامه کې نه ننوتلو او د هغې نه استفاده کوي. یا بار بار یو چاته ناحقه تهدیدو بغیر د کوم ثبوت نه، دا وای طالب کار نه ده، دا د غله کار ده، خو ظاهرا د خلکو په نسبت باندې طالب بدنام ورولي. الله فرمایي فتبینوا تفتیش شروع کړئ، بحث شروع کړئ، پلټنه شروع کړئ، چې کله ښه تاسو ته داسې معلومه شوه لکه د المر فقتلوه، هغې نه بعد مړ کړئ. یا یو سړی پیسه دار وي، څوک یې اختطاف دي ویې تښتوي، دا کار چا وکړه؟ طالب وکړه. طالب د چا د پیسو سره څه کار ده؟ د طالب د چا د زوی سره څه کار ده؟ خو چې الله 100 میلیونه ورکړي، خدای د 1000 میلیونه ورکړي، لیکن هغه غل راشي کار وکوي د خپلو پیسو دپاره، نوم د طالب پې جوړ کړي. ممکن یو ورځ دو ورځې به طالب سره ګرځېدلی وي، دا نه وایم، ځنګل ده، هر څوک په هر چا کې شته، خو نوم یې طالب بد شو. فتبینوا تفتیش شروع کړئ، پلټنه وکوئ. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. حتی تیر شوی وخت کې یو ډېر ښایسته طالب العلم خنیک سړی و، مخکې موږ سره په لکڼو کې هم و، خو ما نه بهر شوی و. دا کډ یې راغلی، نو هغه کډ چې راځي ډالر یې ورکول. تاسو ته یاد دي؟ دې غریب په جیب کې ډالر یې پاتې شوي دي، بېرته لاړ خپل طرف ته لاړ، نه هلته یې شهید کړی و. چې ګناه څه ده چې جیب کې ډالر نه ویني؟ اوس ډالر خو روپۍ دي که نه، خو بازار ته نه ډک ده. نو ته چا په جیب کې ډالر یې ولی کافر شو؟ دا اوس د حاجانو دپاره خلک ډالر اخلي، د معتمر دپاره ډالر اخلي، نو که د چا په جیب کې ډالر پیدا شو کافر کېږي؟ دا حکم ثبوت د کفر نه ده کنه، خو په داسې محض نوم باندې به سړی یو کار نه کوي، مسلمان ته به سزا نه ورکوي. د دې سره د الله نصرت د مجاهدو نه لرې کېږي، د الله امداد لرې کېږي. سړی مظلوم شو، بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن، اجابت از در حق بهر استقبال نهایت. الله فرمایي چې او خلکو تفتیش وکوي. الله فرمایي نه دی برابر کسان چې د جهاد نه ناستي او مجاهدون، دا برابر نه دي. هغه مریضان چې جهاد اتلای نشوي، هغه ړانده چې جهاد اتلای نشوي، په زړه شول یا رسول الله نو موږ څه وکړو؟
الله دا آیت نازل غیر اول الضرر، کوم کسان چې معذور دي پروا نه کوي، خو چې بغیر د عذر نه له جهاد نه پاتې شوي دي او مجاهدین دا هیڅ کله هم برابر نه دي. الله مجاهدین بهتر کړي دي، مال مصرفوي، ځان مصرفوي، په ناستو خلکو باندې په لوی درجې سره د مسلمانانو دپاره لوی درجې دي. لیکن الله د مسلمان سره هم نیکه وعده د جنت کړې ده، د مجاهد سره هم کړې ده، خو بیا د مجاهدینو درجه په مؤمنانو باندې چې غیر مجاهدین وي لوی اجر ده. په جنت کې 100 درجې دي، 100 درجې. دا هر درجه کما بین السما والارض، اوچته درجه هغه د مجاهدینو ده. هغه مجاهدین قید پکې شته الذين جاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله، چې یوازې د الله د اعلا د کلمت الله لپاره، نه د شخصي اغراضو لپاره هغه جهاد کوي. نه د اوچات مرتبه والا د چې هیڅ عبادت هیڅ طاعت د دې انداز ته رسیدای نشي. چرته ناس سړی او چرته مجاهد سړی دا کله هم برابر دی نشي. د دغه مجاهدو لپاره لوی لوی درجې دي. د الله د خوانه دوی لپاره په دنیا کې مغفرت راغی او په آخرت کې د الله له خوانه خاص رحمت ده. الله په غفور او رحیم ذات ته، الله مهربان ذات. الله فرمایي وما كان لمؤمن، ندی مناسب مسلمان ته ای یقتل چې دی مړکی مؤمنان بل مسلمان لرا قصدن الا خطا، مگر هم بخطای باندې کمړ کی قتلن خطا. ومن قتل مؤمنا خطا، چې څوک مړ کی مسلمان لرا په خطای باندې فتحرير رقبه، آزادول د یو غاړې دی مؤمنتن چې مسلمان وي. صرف دې قتل کې پنه زمونږه باندې مسلمان غلام شرط تا او په نور کې شرط نه ده، ځکه زمون پنس باندې المطلق يجري على اطلاقه والمطلق على والمقيد على تقييده. او پنس د امام شافعي رحمه الله باندې مطلق هم په حکم د مقید کې ده. لہذا په کفاره قتل کې چې ایمان شرط شو، په زهار او په یمین کې هم عنده شرط ده. فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة، او دیت بیادا شی بیلا اهله الا مگرم ای صدقو چې دی عفو کوي. فإن كان كودغه مقتول من قوم دی قوم عدو لكم چې تاسو دشمن وي وهو مؤمن دا سړی مسلمان وي. فتحرير رقبة مؤمنة، آزاد ول دی غلام دی مسلمان. وإن كان كو من قوم دی قوم بينكم وبينهم ميثاق، چې ما بین تاسو د دوی کې وعده وي. فدیة مسلمة الى اهله، نو دیت وی تسلیم شوی خپل کورنۍ ته. وتحرير رقبة مؤمنة، او آزاد ول دی غلام مسلمان دی. فمنعتو لمجه چې پیدا نه کې فصيام شهرين متتابعين، نبیا روزي د 2 میاشتو مکمله پیوستا. توبه من الله فيكون توبه من الله، نشيبه دا توبه شي، قبول دا رجوع بشي، گناه به عفو شي من الله لطرف د الله تعالی نه. وکان الله عليما حکیما، او د الله تعالی خبردار په حال د قاتل باندې، حکیمه حکمت والا د خپل فعل کې. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، چې څوک مړکی مسلمان په قصر فجزاؤه جهنم، زائد د جزا د جهنم دا، خالدا فيها، همیشه به پدې کې. وغضب الله علی، الله په د باندې غضب کړی وي. ولعنه، الله په د باندې لعنت کړی وي. واعد له عذابا عظیما، الله ترکړی د پر عذاب لوی. رسول الله فرمای چې څوک هم د مسلمان په قتل کې شطر کلمتين، نیمه کلمه خبرو کوي، لکه اقتل عربي وزن لفظ ده، اقتل دای خالی اق اوای اق. نو فورز د قیامت کې چې دای روان وي، په دا ټنډه کې به لیکلي وي آئسم من رحمت الله،
د الله د رحمت نه بې برخې د هغې چا به څه حال وي چې اوق خلاصه کوي چې د مسلمان په وینو باندې لاسونه سره وي. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اذا ضربتم فی سبیل الله چې کله تاسو سفر کوئ د الله په لار کې فتبینوا تفتیش کوئ ولا تقولوا موایئ لمن د هغه چا لپاره القا الیکم السلام چې واچوي تاسو د سلام چې تحیه د مسلمانانو ده او ته ورته وایې چې لست مؤمنات مسلمان نه تبتغون تاسو طلبوئ عرض الحیات الدنیا سامان د زندګۍ د دنیا فعند الله پنزد الله تعالی باندې مغانم کثیره غنیمتونه زیات تاسو لپاره کذالک اندارنګا کنتم وای تاسو من قبل مخکل دینا فمن الله علیکم الله پتا سبحان احسان وکړه فتبینوا تفتیش د خبرې وکوي ان الله بیشک الله فاقا کان د بما تعملون خبیرا چې تاسو عمل کوي الله په دې باندې خبردار ذات ده. لا یستوی القاعدون من المؤمنین ندی برابر هغه ناس کسان د جهاد نه من المؤمنین د جملې د مسلمانانو نه چېرته ناس سړی په کور کې او چېرته مجاهد صراحتا قرآن وایي چې دا برابر نه ده. نو که د مجاهد لغوي معنا واخلو بیا خو دواړه سره یو شی شول. عام کوشش په دین کې کوي بیا دام کوشش په دین کې کوي. خدا په کور کې لمونځ کوي په نرمو بسترو سملي. نو بیا به دغه مجاهد آیت بیا څنګه تفریق کوو چې لا یستوي. خو نه مراد د مجاهد نه هغه مجاهد شرعي مراد چې صاحب القتال فی سبیل الله ده. هغه سړی او هغه سره چې په کور کې ناستا مجاهد لغوي ده دا هغه سره برابر نه دي. یا جهاد تلار شو ځان سړی کو د سړیو نه یا جهاد تلار شو ځان سړی کو د سړیو نه یا ټکرای په سر کاله چې ډکې کړه بنگړیو نه یا جهاد تلار شو ځان سړی کا د سړیو نه یا ټکرای په سر کا مخ دې پټ کا د سړیو نه. د دې وجه نه احمد غنی صاحب مرحوم دا شعر ویلی جهاد خو د نرانو کار د جهاد په وجه باندې الله پاک اسلام ته ازادي او حریت ورکړي. که د مدینه منورې د خلکو جهاد نه وای مکه معظم داسې پاتې وای کنه. که د مسلمانانو پاسون د روس مقابله کې نه وای کنه همداسې پاتې وای کنه. زمونږ ځمکې به د دوی وای زمونږ بنګلې زمونږ پیسې زمونږ وطن به د دوی وای. که مونږ راغوښته یې هم وای په کرایې باندې پراته وای په خپلو کورو کې. خدا خو د جهاد برکت ته چې بیرته خپل وطن خپل کېږي خپل کور خپل کېږي خپل حریت الله درکوي. دا د جهاد برکت او د جهاد ثمره ده. له همدې وجې نه کفار دا کوشش کوي چې مسلمانانو عبادتونه ډیر کوي تسبیحات ډیر وایي جمعاتو ته لاړ شئ منځونه ډیر وکوي. خو دغه یو ټکی څه ده دا چټي ټکی ده دا ټکی نه تېر شئ. خو مسلمان وایي چې خیر دې ټکی نه هله هم تېرېدی نه شو که نه چې که د تا زراعت چوي هم دې ټکی نه تېرېدی نه شو چې تر څو مې خاوره خپله نه وي تر څو ملکیت پکې خپل نه وي تر څو ماته پکې حریت او ازادي او امن او قرآن حکم پکې عملی شوی نه وي کافره والله که دې پرېږدم. دا د هر مسلمان فریضه ده چې زما کور باید زما خپل وي زما واک په خپل کور کې زما وي زما ملک باید خپل وي زما خاوره باید خپل وي زما پیسې باید خپل وي ګیره دې ما واکې دی ابا وطن زما واکې وقداري دی کوي. دا خو د غلامۍ معنا ورکوي. افغان هېڅکله هم چاته د غلامۍ سر نه ټیټوي. چې ورې افغان وي پښتون وي هغه چاته سر نه ږدي. پښتون هغه سرتنبه قوم ده سرزورې قوم ده
چې په زور ورته چې نه جنت ته کنه پرېږدم بیا نه والله کې جنت ته بوزي نه ځم نه نه درته مېره والله کنه بوزم پر عذاب باندې راځه ور جهنم ته ځه خزه در سره ځم پر عذاب باندې هغه جهنم ته ځي په زور باندې هغه والله کې جنت ته بوزي افغان ها خلک دي چې د کافر خبره مني نه در توای مجبوریت نه بچي ها سیدا در سره ګورم دا پاکه خاوره ده دا د شهداو خاوره ده په دې باندې صحابه کرام قدمونه یې خېدي الله به دا خاوره کې کفار علی الدوام نه پرېږدي خو مسلمان به الله ازمي چې مسلمان کې ایمان څومره ده الله فرمای یا ایها الذين آمنوا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين الله بهتر کړي مجاهدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدين فقاعدين باندې درجه لوی درجه الله دوی تور کړی ده وفضل الله المجاهدين الله بهتر کړي مجاهدین بأموالهم انفسهم على القاعدين فناستو خلقو باندې درجه لوی درجه وكل وعد الله الحسنى او د هر یو سره الله پاک جل جلاله نیک وعده کړی ده دا پاسه آیت پاتې نشو یا ایها الذين آمنوا اے مؤمنانو اذا ضربتم جگل تاسو سفر وکي فی سبیل الله د الله په لار کې فتبینوا تفتیش وکوي ولا تقولوا موائل من ده چاله پارا القا الیکم السلام چواچی وی تاسو ته سلام تورته چلست مؤمنات مسلمان نه تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو طلبوي سامان د دنیا و فعند الله پنځ الله تعالی باندې مغانم کثیره کذالک هم دارنګ کنتم وای تاسو من قبل مخکې الذين فمن الله علیکم الله پتاسو احسان وکاو فتبینوا تفتیش وکوي ان الله کان بما تعملون خبيرا الله پاک د تاسو په عمل باندې خبردار ذات لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر بغیر د صاحبانو د zarar نه چې شلان ګډان لاندې دي والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله بهتر کړي المجاهدين باموالهم وانفسهم على الخائف ناس خلق باندې درجه وكل وعد الله الحسنى او هر یو د دوی نه الله وعده کړی دی کوي وفضل الله المجاهدين الله بهتر کړي مجاهدين على القاعدين فناس خلق باندې اجر عظیم لوی اجر درجات منه درجه له طرف دی الله تعالی نه ومغفرة بخنه ورحمة رحمت په آخرت کې وکانه الله او د الله تعالی غفور الرحیم الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض د دې رکو ربط ما قبل سره په مخکې رکو کې الله پاک جل جلاله ته مجاهدینو فضیلت دی هو مجاهدینو چې د الله په لار کې د الله دی پارا جهاد کوي او هند مسلمان د قتل مذمت بیان شو مسلمان باوزن نه په دې کې هم ترغیب د جهاد ده چې او خلکو تاسو له دار الکفر نه مهاجر شئ کسان چې کفار راغلل په وطن باندې حمله وکړه او دا کسان وس د هجرت لري چې لاړ شي ته نه وتختی خو بیا هم پکې پراته دي نو په دا وخت د ذلقدن کې با ملائکه ورته وایي الم تکن ارض الله واسعه ولید الله زمکه فراخ نه وسه جهاد مکړې وای هجرت مکړې وای تهدیدان به ورته وای الله فرمایي د دې خلکو دی پاره جهنم شو ډیر بد مرجان ده جهنم هغه زنانه یې وتای نشي سپینګری بوډاګان وتای نشي ماشومان وتای نشي غوي سو کې غریبان هغه پراته دي خو یې چا په وس کې وتلی وی او بیا هم دای د کفر په منځ کې ژوند کوي پاتې کېږي دا بدترین خلق دي ولیکن نور څه نه ده هم د کفارو ډله خو لویه شوه ورسره پاتې دي من کثر سوا د قوم فهو منهم
چې څوکم د کفارو ډله لویه کی د هم د هغه په جمله کې شو کنه. نو په دې آیات کې فرمای چې مسلمانان باید د کفارو لمن درا اوزي. لهم دی وجنا دا د هجرت برکتو چې مسلمانان د دې خوانه پاکستان ته لاړ کم نو په یو خره باندې لاړ یا په دودو اسانو باندې ډیر مال بار د یې خوانه چې الله به تر واپس کړل نو بیا د هر چا دوا ټرکه بار کړل. دا د هجرت برکتو، دا د مهاجرینو د اخلاص برکت. او بلې خواته هغه کسان چې په دې ځای کې پاتې شول کوم چې پاکستان نه واپس بیرته راغلل، تاسو یو ګور خیستا بنگلې جوړې کړې، خیستا سرکونه، خیستا نقشې ځان سره راوړلې. او کوم کسان چې په دازه کې پاتې وو او هجرت نه وکړای کنه کله معلوم او راسته کورونه پاماګه بخاران دې کوي کنه، نه د دې سرمایه پیدا شو نه دې اورز خوشاله شو. ولیکن نور نو هم د خلکو سیوات د کفر ډله د دې پوجلوي شي وا که په حقیقت کې حتی مسلمان هم وي، مجاهد هم وي، خو ظاهرا خو کافر سره مجبوریت نه ملي چې موږ د تاسو ملګری یو. الله پاک جل جلاله خلکو ته ذلت ورکړي وي. نو فرمایي چې مسلمانانو تاسو د دوی نه اوځئ، خو هغه ماشومان سپینګری زنانه ګناګار نه دي چې د وتلو وس نه لري. اوس یو سړی زه هجرت کوم، جندع بن زمره رضی الله تعالی عنہ د مریض چې دا آیت واورېدلو نو دوی چې والله زه خو وتای شم او حتی د مدینې نه لرم تلای شم، دومره مال لرم، علی زمانو ما وباسه. دا چې وباسلو چې تنعیم مقام ته رسیدلو، مسجد عائشه په دې ځای کې وفات شو. مخه د مدینې خواته وګرځولو چې بس خدای زه خو در روانم مدینې دار اسلام ته، خو بس مړ شو. ملائکه راغله او دا شان دی خلکو اوویل چې هو دغه ارمان پورا نش مدینه ته ونه رسیدو. الله فرمایي کوم کسان چې د هجرت په لار کې روان شي الله به د هغه لپاره سو انعامات ورکړي. یو به الله ورته رزق پیدا کوي. مهاجرین چې پاکستان ته لاړل الله باور ده چا خړونه وچو د اوبو درک پکې نه لګیدو، الله پاک اخړونه روان کړل. په کې چې نه پیدا شو خلکو بداغې نه یو لاس کاله داسې اوبو خړې پړې چنجې پکې او پروان د شي پکې و ابه چې خل چې کله مهاجرین دیغه صاحونه برته واپس راغلل هغه بیا و چي زنګلونم لری کول خیمه بم دراوله. خو الله پاک جل جلاله داسې وخت راوستلو چې بیا کورونه شو، الله باندې شوي، کاروبار شو. الله غا هجرت د خلکو د دنیا او د آخرت د آبادولو ذریعہ وګرځوله. پریمان روزي بوا بل الته د پولی او د پټي خبره هم نه وا، نمانځ کې محبت په یو جماعت کې باشل درش قوم وو، داسې محبت به ولکه ورونه په شان باندې. الله فرمایي کوم کس چې هغه د خپل کور نه په نیت د هجرت باندې اوزي او په لار کې ورته مرګ راشي د اجر په نس د الله ثابت تا، الله به د اجر ورکوي. د جندع بن زمره چې مکه معظمین او وتلو د اجر په نس د الله تعالی باندې ثابت شوی ده. الله فرمایي ان الذين يقيننا كسان توفاهم الملائكه چې وفات کوي دوی لره ملائکه ظالمي انفسهم په داسې حال چې د ظلم کوونکي د خپل ځانو سره دي. قالوا وای ملائکه فيما كنتم پس کوي تاسو؟ نه قالو دی وای كنا مستضعفين في الارض، مون ضعیف شیو په مخ د ځمکه باندې ضعیف ګڼل شویو. قالو ملائکه وای الم تکن ارض الله واسعه، آیا نو د الله ځمکه پراخه فتوهاجروا فيها چې تاسو په دې کې هجرت کړی وای.
فاولئک دا کسان مأواهم جهنم د دوی ځای دوزخ د وساعت مصیرا او ډیر بد مرجع امداد ځای د ګرځېدو جهنم دا الا المستضعفین مگر ما کسان چې ضعیف ګڼل شوي من الرجال د سړونا والنساء د زنانونا والولدان د ماشومانونا لا یستطیعون دوی طاقت نه لري حیلة طریقه د وتلو ولا یهتدون سبیلا او دوی نه پیدا کوي لاره د وتلو لا یعرفون طریق دار الهجره فاولئک دا کسان عسى الله قریب د الله پاک ای یعفو عنهم چې الله دوی ته بخشش کوي وکان الله غفور الرحیم الله دا عفوا الله بخشش کوونکی د غفورا او مغفرت کوونکی دا الله عفو کوي او الله بستا د ګناهونو مغفرت وکوي ومن يهاجر في سبيل الله چې څوک هجرت د الله په لار کې وکوي دا خو ظاهري هجرتونه دي خو حقيقي مهاجر چاته وایي رښتونی مهاجر څوک ده الله دې موږ رښتونی مهاجر جوړ المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه رښتیا مهاجر هغه چاته وایي چې کوم شی الله منې کړي او دې هغه شي نه پرهیز وکوي دې ته رښتونی مهاجر وایي ومن يهاجر في سبيل الله چې څوک هجرت کوي د الله په لار کې یجد فیدا بکی فی الارض پزمکه کې مراغما کثیرا مراغما فراخ واله په اعتبار د ځای کثیر زیات وسعه او پیراخی پر رزق کې مراغم فراخ ځای ته وایي خدای تعبیر په مراغم ځکه شوی چې دښمنان په خپکیږي راغم سپیرواله ته وایي چې مسلمانان ته الته ځای ورکو دلته کو پاره زو چودو ته اوه مون خدای خلق وجل دی خلا الته لاړل په نعمتو کې ژوند کوي کافر دستا په خوشاله دو باندې خپکیږي وسعه او الله پیراخی پر رزق کې مسلمان ته الله نصیب کو ارزانی وا پریمانی وا ومن يخرج من بيته چې څوک وزي د خپل کور نه مهاجرن الی الله ورسوله پدا سے هات هجرت کوونکی د طاعت د الله تعالی او طاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ثم يدركه الموت بیا ونسید لره مرګ نو فقد پتحقیق سره وقع واقع شو اجره د ثواب علی الله پنځ د الله تعالی باندې عند الله وکان الله او دا الله تعالی غفورا بخون کې رحیما مهربان دا لکه الله چې جندع بن زمره باندې رحم وکړه الله